د اس کے ټي وي قدرمندو اوریدونکو السلام علیکم. یقینا د سیکرټ سوسایټي ټرمینالوژي نه خو به تاسو خبر یې. سیکرټ سوسایټي مطلب هغه تنظیم تنظیم چې پټ ساتلی شي. په دې تنظیم کې شامل کسانو نه دا حلف اخلي چې هغوی به د سیکرټ سوسایټي کارونه پټ ساتلی شي. دې وخت په دنیا کې ډیر زیات سیکرټ سوسایټي موجود دي چې په هغې کې یو د ایلومیناټي نوم سره پیژندلی شي. ویلی شي چې ایلومیناټي په نوم دا تنظیم 1776 کې د جرمن یو پروفیسر په جرمن کې قایم کو. خو حقیقت دا دی چې دا تنظیم هغه وخت په وجود کې راغلی و په کومه ورځ چې الله تعالی انسان او شیطان د جنت نه ویستلي وو. د دې وجه دا ده چې د دې تنظیم چې کوم نظریات دي هماغه نظریات د شیطان هم دي. شیطان د اول ورځ نه په دنیا کې موجود دی. د دې مطلب دا دی ولې نه چې دا تنظیم په 1776 کې قایم شوی و خو د دې تنظیم شیطانی نظریات د همیش نه په دنیا کې موجود وو. د ایلومیناټي لفظي معنی ده رڼا، یعنی د علم په رڼا سره منور چې هغه بل چا سره هم نشته. په ایلومیناټي کې چې کوم خلک موجود دي د هغوی دا دعوه ده چې دا خلک داسې یو علم لري چې هغه بل چا سره هم نشته او دا علم دوی د دنیا د عام انسانانو نه اوچت ساتي. دویمه خبره دا خلک د دې علم په وجه باندې نورو خلکو نه ځان غوره ګڼي. اوس سوال دا دی چې هغه کوم علم دی چې د هغې په وجه ایلومیناټي په نوم دا پټ تنظیم خپل ځان د دنیا د نورو انسانانو نه غوره ګڼي. د دې سوال جواب چا سره هم نشته ولې چې دا خلک خپل کارونه پټ ساتي. خو ډېر ذرایع دا دعوه کوي چې دا هغه علم د کوم په وجه چې ایلومیناټي په نوم دا پټ تنظیم خپل ځان د نورو انسانانو نه غوره ګڼي دا په حقیقت کې د کباله جادو په نوم کاله جادو دی. کباله جادو بایبل تهذیب یو مشهور جادو و. د بایبل تهذیب د نن نه 3000 کاله مخکې تیر شوی دی او د دې تهذیب آثار نن هم په عراق کې موجود دي. کباله جادو د شیطانی جادو په باره کې دا ویلی شي چې د دې جادو په ذریعه هغه کار چې بالکل نشي کېدی هغه کولی شي. همدا ویلی شي د کوم علم په وجه چې دا خلک د نورو خلکو نه ځان غوره ګڼي په حقیقت کې همدا د بایبل تهذیب کاله جادو دی. اوس راځو خپل مقصد طرف ته. د کوم مقصد دپاره چې دا پټ تنظیم ایلومیناټي چې دا د څه مقصد دپاره جوړ شوی دی. د ایلومیناټي په مقصدونو کې دا مقصد هم دی چې د دنیا نه د ټولو مذهبونو خاتمه وکړی شي. دا یو داسې تنظیم دی دا د دنیا د ټولو مذهبونو خلاف دی. د دوی په خیال مذهب انسان د مادي ترقۍ نه منع کوي. دا خلک د دنیا نه د خدا او مذهب تصور ختمول غواړي. هم په دې یو مقصد باندې د دې جماعت یو عمارت جوړ دی. هم په دې وجه د خلکو په دنیا کې ریلیجس لیبرالیزم شوشه پرېښې ده چې خلک د دې په وجه د مذهب نه لرې شي. مونږ خپل ټول اوریدونکو ته دا خبر ورکوو چې تاسو د ایلومیناټي د دې دوکې باندې پوهېدو نه بعد د سیکرټ سوسایټي په دوکه کې را نه شئ. د دنیا آبادی کمول او د دنیا نه نشنلیزم ختمول هم د ایلومیناټي په مقصد کې راځي. دا خلک دا هم غواړي چې په دنیا کې نشه قانوني کړی شي او پورنګرافي یعنی فیش فلمونو ته د آرټ نوم ورکړي او مخکې یې کړي. د خطرې خبره دا ده چې ایلومیناټي والا په خپل مقاصد حاصلولو کې ډیر نږدې شوي دي. ایلومیناټي په نوم دا تنظیم د دنیا په ټولو مسایلو قبضه کول هم غواړي او په دنیا کې یو مرکزی حکومت قایمول غواړي. د دې مرکزی حکومت په وجه شیطانی حرکات مخکې کولو مقصد هم شامل دی. اوس سوال دا دی چې ایلومیناټي تنظیم څنګه چلیږي. د دې د چلولو دپاره دوه طریقې دي. یوه خو دا ده چې دا خلک د دنیا طاقتور خلک اخلي او دا خلک بیا د مختلف مقصدونو دپاره استعمالوي. مثال طور باندې فری میسن تنظیم نه خو به تاسو ښه خبر یې. د فری میسن نمایندګان بهر نه خو فری میسن دي خو اصل کې دا خلک د ایلومیناټي دپاره کار کوي. یعنی ډیر خلک په دې وخت کې د ایلومیناټي په لاسونو کې لوبیږي. دویمه خبره دا چې ایلومیناټي خلک د فری میسن تنظیم کې دننه شوي دي او هغوی د مختلف مقاصدو دپاره استعمالوي. اوریدونکو د ایلومیناټي دویمه طریقه اګریمنټ ویلی شي. دا اګریمنټ د ایلومیناټي او د هغه خلکو ترمنځ کیږي کوم خلک چې په دنیا کې مشهورتیا غواړي او کامیابي غواړي. د دې اګریمنټ په ذریعه ټول خلک اخیستلی شي او د دې عهدو دپاره دا خلک د خپل مقصد دپاره استعمالوي او په بدل کې ایلومیناټي د دې خلکو د ډیمانډ پوره کوي. ویلی شي چې د ورلډ بینک او آی ایم ایف صدر هم د ایلومیناټي په حکم سره سلیکټ کیږي. دا هم ویلی شي چې د امریکا زیاتر پریزیډنټس د ایلومیناټي لاندې کار کوي. په دې کې رونالډ ریګن،
جارج بوش سینیر، جارج بوش جونیئر او دا هم ویلی شي چې اوسنی پریزیډنټ د امریکا ډونالډ ټرمپ هم د ایلومیناټي د پاره کار کوي. د دې نه علاوه ایلومیناټي اداکارو او سنگر سره هم اګریمنټ کوي او د دې اګریمنټ په وجه دې ته په میډیا باندې کامیابی ورکوي او په بدله کې د دې خلکو نه خپل کار اخلي. د اندازې مطابق د دنیا په آبادی کې 1% آبادی د ایلومیناټي ده. دا د دنیا مالدار ترین خلک دي او ویلی شي چې په دنیا کې د دوی 14 نسلونه دي او دا 14 هغه نسلونه کوم چې په سیاست کې، بینکونو کې، تعلیم کې او د دنیا ټوله میډیا کنټرول کوي او د دې مقصد په ټول دنیا حکمرانی کول دي چې هغه ته نیو ورلد آرډر هم ویلی شي. اوریدونکو د ایلومیناټي نښې به تاسو د دنیا غټ غټ تنظیمونو کې او میډیا نه علاوه په سوشل میډیا هم کتلی شئ. دا هر هغه طریقه زیاتوي په کومې سره چې د خلکو زړونو کې د دنیا لالچ زیات کړي. خلک کامیابی مشهورتیا پسې ولګي او دوی خپل مقصد حاصلوي. خاص طور باندې د دې ټارګټ نوجوان نسل دی. نو د میډیا او سوشل میډیا په ذریعه دوی ته داسې تعلیم ورکوي کوم چې شیطانیت مخکې کوي. اوس راځو د ایلومیناټي نښو طرف ته. دلته دا خبره هم ظاهره ده چې د ایلومیناټي او د فری میسن نښې یو بل سره یووالی لري. ایلومیناټي چې کوم نښې ډېرې زیاتې استعمالوي هغه دي آل سین آی، یعنی هر وخت کتلو واله سترګې. ایلومیناټي خلک دا دعوه کوي چې دا خلک آل سین آی په شان دي، د دوی د نظر نه هیڅ هم نشي پټېدی. ایلومیناټي د پاره دویمه زیاته استعمالولو واله نښه ګونګی دی. په مغربي تهذیب کې ګونګی د هوښیارتیا نمایندګي کوي. په دې وجه دا خلک خپل ځان د پاره د ګونګي نښه استعمالوي. اوریدونکو ایلومیناټي هغه پټ تنظیم دی کوم چې په دنیا کې د ټولو مذهبونو ختمول غواړي او د دې مقصد حاصلولو د پاره دوی مختلفې طریقې استعمالوي. په دې طریقو کې یو طریقه اګریمنټ ویلی شي کومه چې عام خلکو سره کولی شي. اوریدونکو ایلومیناټي ته د ټولو نه زیاته خطره د اسلام نه ده. دا هغه مذهب دی د کوم منلو واله چې د ټولو نه زیات دي او په خپل مذهب باندې د ټولو نه زیات عمل کوي. اسلامي حکومت او معاشي نظام هم د ایلومیناټي په لاره کې یو غټ رکاوټ دی. همدا وجه ده چې د دې رکاوټ لرې کولو دپاره ایلومیناټي په اسلامي دنیا کې ډیر مسلمانانو سره اګریمنټ کړی دی او په دې وجه اسلامي دنیا په میډیا باندې سیکولریزم او لیبرالیزم تیز دی. نو موږ ته پکار دي چې موږ د ایلومیناټي نه ځان خبر کړو